بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم. وټولو د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو مسؤلینو ته او محترمو تجارو او صنعتکارانو او نور مسؤلین چې په دې ځای کې وجود لري، په دې غونډه او په دې دغه کې اشتراک لري، ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به له ښه صحت څخه برخمن یاست او ورځني چارې به مو په ښه توګه مخته روانې وي. لکه څنګه چې پوهیږو، مالیات د یو هیواد د ملي عوایدو په تامین کې خورا مهم رول لري. همدا مالیات دي چې د هیوادونو ملي بودیجه جوړوي او د ولسونو امنیت، عامه خدمتونه او هوساینه تضمینوي. په اوسني شرایطو کې د افغانستان ملي بودیجه مطلق له داخلي عوایدو برابریږي، نو دا موږ او تاسو په خاصه توګه د مالیې وزارت ذمهداري ده چې د مالیاتو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي. داسې شفافیت چې نه د امارت عواید ورک سي او نه هم پر صنعتکارانو او سوداګرو بې ځایه مالي بوجونه تحمیل سي. ما چې کوم آیات کریمه قرأت کړي، وعدې او خبرې خو اکثره وخت سره کوو، باید په هغه څه عمل وکړو چې حاکم څه وایو. سره کښېنو، ښه مجلس سره وکړو چې ولاړ شي، هغه متاسفانه نه په مسؤلینو کې هغه رقم په خپل وعده باندې خاص و پا نه ایسوي او نه د تجارانو او صنعتکارانو محترمو بس صرف یا مجلس یې غرض وي، نور بیا په میاشتو میاشتو ورکي. نو زما غرض و مطلب دا دی چې په کوم ځای کې یو مجلس دایر شي، باید هغه مجلس د اخلاص او د عمل په ډګر کې هغه خبرو ته د عمل جامه باید ور واغوسته شي. صرف یو بل به سره خطاباسو نه، دا به ژمنه کړو، ځکه د دې 45 میلیونو افغانانو مسؤلیت نن ورځ موږ د مسؤلینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. اسلامي امارت د افغانستان د سوداګرو، تجارانو، نور پانګوالو د هغو د عزت د حیثیت د مال او شتمني او د سر د مال ساتنه ذمهداري ده. نور د افغانستان د اسلامي امارت کوم مسؤلین چې دي، هغه نه بودیجه لري نه سرمایه لري. د هغه سرمایه ستاسو تجارانو، ستاسو صنعتکارانو، دا د ملک بم په چلیږي، د افغانستان اسلامي امارت بم په چلیږي چې په شفافه توګه تجاران خپل مالیات ژمن شي، صنعتکاران په خپل صنعتکارۍ کې چې کوم څه تولیدوي په هغو باندې شفافه مالیه و خپل د افغانستان د اسلامي امارت و مسؤلینو ته چې نن ورځ د مالیې وزارت په راس کې دی، باید هغو ته په شفافه توګه خپل مالیه ورسوي او ورکړي. د دې سره چې مالیاتي معافیت او اوس مهال زموږ یو بحث دی
د یادولو ده چې د مالیې وزارت لخوا 5 کلنې او 3 کلنې بررسۍ او د دې سره هم مهاله د جوازونو د تمدید مسئلې هم سوداګر سخت تنګ کړي دي. د 5 کلنې او 3 کلنې بررسۍ له ویرې په بهر کې میشت تجاران جرأت نه کوي چې هېواد ته راشي. د جوازونو د تمدید د جنجال له امله ځینو تجارانو خپل جوازونه د خپلو دفترونو الماریو کې ایښي دي او هر 3 کاله وروسته د خپلوانو په نامه نوي جوازونه جوړوي. ځینې سوداګر وایي چې موږ د مالیاتو ورکړې ته ژمن یو، خو دوی غوښتنه کوي چې زموږ مالیاتي تصفیې دي 1 کلنۍ شي. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي. په دې اړه مو د مالیې له وزارت څخه غوښتنه ده چې د یادو ستونزو لپاره یوه اساسي حل لاره جوړه او خپل اجرایي میکانیزم د افغانستان اسلامي امارات اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. خو د یادې ستونزې د رفع کولو لپاره په لوړه کچه تصمیم ونیول شي. الحمدلله نن ورځ که وګورو اول خو ټوله دروازې د دغه تجارانو د دغه صنعتکارانو پر مخ خلاصې دي چې کوم مشکلات ولري هر وزارت هر ریاست ته چې دوی مراجعه کوي یا خپل مشکل پکښې ویلی شي. خصوصا خاص موږ خپل چې کوم وخت یو تجار موږ ته مراجعه کړې ده چې زموږ یو مشکل دی، موږ الحمدلله په هغه ساعت یا به 2 تېرېږي یا به 3 موږ راغوښتي دي او راغلي دي او خپل مشکلات یې د نږدو راسره شریک کړي دي او موږ خپل وس ورسره کړی دي. حتی داسې پیښه سوې هم ده چې ما ته وویل شوله چې فلانکي ځای کې زموږ یو تاجر دغسې اختطاف سوی. ما په هغه مجلس کې چا سره خبره کړې، بیا مې هغه مشر ملګری تاجر به شاید ناست دی، هغه ولاړ شو ول نه دی لسوی. ما ویل انشاءالله زه امید لرم چې د شپې خپله ټلیفون نه وکړي چې هغه الحمدلله خلاص. دا تر دې چې موږ په دې کې متوجه یو د صنعتکارانو د تجارانو وروڼو د هر هغه مشرانو چې په افغانستان کې دوی پانګونه لري، موږ د دوی و عزت و مال و سخت د حفاظت په توګه دا زموږ ذمهداري ده چې موږ به د دغو خلکو عام طور د ټول افغانستان د ولس امنیت زموږ ذمهداري ده. نو خاص الکر بیا د دې تجارانو او صنعتکارانو چې د افغانستان اقتصاد په دوی پورې اړه لري د پرمختګ دا بلکل موږ د دې و هر قسم امنیت د مال او د سر ساتنې ته او د عزت موږ ژمن یو. دا زموږ ذمهداري ده، موږ پر ځان قبله کړې ده. ځای لري چې د افغانستان صنعتکارانو او سوداګرو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت تر خپله وسه کوشش کوي چې ستاسو ستونزو ته اساسي حل لارې پیدا او تجارتي فعالیتونه مو اسانه کړي. انشاءالله دا ډاډ درکوو که څه هم ستونزې خو ډېرې ستا ښه سره پوهېږو، خو بیا هم الحمدلله موږ خپل وس و توان ستاسو سره شریکوو. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق الله.